احترامونو مینه قدرمنو خدای پاک چې کله انسان پیدا کاوه هغې نه مخکې د هغو دپاره د خوښیو د خوشحالیو د مازو د ګټو د شکرونو د چکرو د خوندونو اخیستلو دا ټول پلانونه ورته کړي وو جوړ کړي وو چې زه به دا انسان پیدا کوم او د دې شي نه به دا خوند اخلي البته په اسلامي چوکاټ کې دننه اسلامي چوکاټ معنا دا ده چې څنګه چې خدای غواړي خدای پاک موږ او تاسو ته ښودلي دي چې که داسې کوئ عبادت به جوړېږي او که داسې کوئ عذاب به جوړېږي که داسې کوئ جنتونه دي او که داسې کوئ دوزخونه دي که داسې کوئ خوشحالۍ دي او که داسې کوئ خفګانونه دي که داسې کوئ یو بل بخورئ او د ځینې درنده او حیواناتو په شان چې بل نور حیوانان یو بل نه خوري او تاسو انسانان یاستئ خدای صفت کړی بیا به یو بل خورئ د خوراک نه مطلب دا دی چې وژنې به روزي به د خولې نه راکش کوئ او د هغې په یو شي باندې به اسره نه کوئ د هغې په حیا باندې د هغې په مال باندې چې خدای پاک دا ټول په موږ او تاسې باندې حرام کړي دي او قرآن کې راته ویلي دي چې ستاسو د مالونه یو په بل باندې حرام دي حیا همداسې ناموس همداسې غیبتونه همداسې عزیزانو مولایان ستړي شو تبلیغیان ستړي شو واعظان ستړي شو مجاهدین ستړي شو طالبان ستړي شو په وژلو باندې داسې خلک وژني چې ګوري چې او دا ټول په دې امت کې باید وي که نه وي نو خدای پاک په دې امت کې داسې درنده صفت داسې حیواني صفتونو والا پیدا کړي دي چې هغه د چا په یو شي باندې اړ نه دي نو علما هم ستړي شو ښه او بد خو هغه غریبۍ وایي بس په منبر باندې وایي نور چې د باندې روزو ها ها هو هو په کیسهخوانۍ کې او په ډبګرۍ کې او په صدر بازار کې او په ارزي کې چې یو چې روزو نو بیا په څه شي باندې اخته یو هغه ملام بیخي په یېري چې ملا صاحب څه ویلو او ملا صاحبان هم نور ستړي شو غریبان د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام او د آدم علیه السلام او د عیسی علیه السلام او د شیشه علیه السلام او دا هغو کیسې راته کوي داسې دا مذهب هم نه راسځي چې وا سړی دا په کومې روانې ته چې د کوره راوځي باید څه وکړي دا ټوله ورځ چې ته په بازار کې یا په بیدیا کې ګرځې ته باید څه وکړي د کار سره البته د تجارت سره ته چې جومات ته ځې باید څه وکړي په جومات کې ته باید څه وکړي د جومات نه چې راوځي ته باید څه وکړي دا شیونه موږ ته نه وښي البته که ښودلي مي خو یعنې ټینګار ور باندې نه کوي نو خدای پاک دې نړۍ ته را لېږلي چې موږ او تاسې په دې نړۍ کې ښه ژوند وکړو مازې ژوندي پاتې نه شو ژوند وکړو ژوندي پاتې کېدل یعنی چې یو سړی ژوندی دی که تاسو لیدلی یو سړی په کوما کې دی یو سړی په روغتون کې دی یو سړی په کور کې کلونه میاشتې پروت یې هر څه په ځای ځي په خولې کې څوک ډوډۍ ورته ورکوي هغه ژوندی خو ژوند خو نه لري که نه همداسې موږ او تاسې سبعین اوزو تر ماښامه پورې بچیو ته یو کپ ډوډۍ نشو پیدا کړی آیا دا ژوند دی آیا دا ژوند دی چې یو څوک ورور ته کوي کني آیا دا ژوند دی چې څوک ترزوی ته کوي کني آیا ما داسې کسان ولیدل چې په سنت جوړ پګړۍ والے پکولې په سر سنت مطابق ښوونکی دی ملا دی لیکن دومره کینه کښ دی دومره ظالم دی دومره منافق دی چې هغه په خپله سترګې پټې کړي په خپله به پوه شي چې زه څه شی یم زه په جریان کې نه ځم نو ولې موږ داسې کوو دا ځکه چې موږ ناپوه یو دا ځکه چې موږ ایمان نه لرو موږ د مجبورۍ نه د ایماندارو په ټیل کې ځان والی د ایماندارو شکل هم جوړ کړی د مسلمان شکل هم جوړ کړی نور موږ انسانیت نه هم وتلی یو کافر هم نه یو کافر تاسې باور وکړئ داسې کارونه نه کوي دا خو په موږ او تاسو کې دي چې ما زه چې زه کافر خو نه یم کافر زه خو مسلمان یم تاسې باور وکړئ موږ چې کوم کارونه کوو کفاري نه کوو موږ ته ګوره یو وخت کې مولایانو ویلي چې مولایانو موږ ته یو وخت کې ویلي چې دا روسان چې دي په خور او په مور باندې مسره نه کوي ټول درواغ وو موږ چې کله روس ته لاړو په روس کې مو لیدل خلکو سره خبرې وکړلې هغې موږ ته وویله یعنې موږ دا خبرې ورسره چېړلې موږ ورته تاسو دومره بد خلک یاستئ لاس به یې راکاو موږ به لاس د هغوی لاس نه ورکوو هغوی ویلې ولې لاس نه راکوئ خندل به موږ ورته چې موږ ته مولایانو ویلي بلکې اسلام کې داسې دي که تاسو ته لاس درکړو دا لاس رانه غوښ شي وی ولې نو موږ سره بل جواب نه خو موږ ورته تاسو هیڅ شی هم نه منئ خدای هم نه منئ بله خبره ده چې په مور او په خور باندې مسره نه کوئ نو هغې کې ډېر داسې پوه کسانو چې هغې موږ ته دا وویله چې ښه کېناستو سره وایي تاسو دا فکر کوئ
یعنی تاسو باور وکړئ موږ دې حد ته ورسېدلو چې هغه ویل تاسو د ترور لور د تره لور سره واده کوئ لیکن هغه خور ده موږ د هغې سره واده نه کوو بیا د چا سره چې موږ ناستو په هغې باندې موږ معنا ونه کړه د نورو نه هم پوښتنې وکړلې هغه ویل چې موږ د خور سره او موږ د توبه خدای موږ د تره لور سره د ترور لور سره د ماما لور سره دوی سره موږ واده نه کوو ځکه چې هغه خور حسابېږي هغه زموږ وینه ده هغه زموږ هډوکی دی لیکن موږ ته به بلوته نه جوړ کړی او بابا یې جوړ کړی لیکن همدغه خلک چې دا موږ ته دا خبرې کوي همدغه مسلمانان چې وایي کافر خو نه یم آخر خو مسلمان یم د چا په حیا اسره نه کوي د ماما په لور اسره نه کوي د تره په لور اسره نه کوي خفه کېږئ به نه زه یې درته سپینې یامه چې بل څوک نه یي د تره لور ته اول د تره زوی خالي د ماما لور ته اول د ترور زوی خالي د ترور لور ته اول د ماما زوی خالي اول په کورنیو کې موږ تاسو دې ته غلیو کني زه او خدای تاسو او خدای نو عزیزانو راځي چې د انسانانو پسې د مسلمانانو په څیر او د مؤمنانو په څیر ژوند وکړو څنګه چې زم د سی بل دی څنګه چې زما حیا ده د سی د بل ده څنګه چې زما مور ده زما خور ده د سی د بل ده څنګه چې زما لور ده د سی د بل ده څنګه چې زما میرمن ده عزت ورته غواړم خویندو لورانو میندو ته ترندو ته عزت غواړم داسې د هر چا خور مور او میرمن ته باید عزت ولرم قدر ولرم احترام ولرم دا نه چې د پاسه ټک ورلاندې برګ سر د سنډا سرمن د میخي د ورځې شیخ او د شپې بیا غوپې وای عزیزانو راځي د ځان نه شروع کو راځي د کوره شروع کو الله مخادو آباد لره زما په خبرو خفه نشي بشرانو نه بخنه غواړم د خويندو نه دوی دا ویډیو اوري بخنه تر غواړم چې زه کچته ووتم خو مجبور یم الله مو ژوندي لره خادو آباد او سې ژوند ولري د مرګ نه بعد جنت الفردوس ته لاړ شي خدای پامان